د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن ورځ د بادغیس ولایت یوې ولسي غونډې کې چې د یاد ولایت والي، امنیه قومندان، د علماو شورا مشر، ولایتي مسؤلینو، علما او قومي مخورو شتون درلود ګډون وکړ. هغه په خپله وینا کې لومړی یاد ولایت د مجاهدینو، علما او پوهانو ځای یاد کړ او زیاته یې کړه چې بادغیس د مشهور اسلامي لیکوال او شاعر حنظله بادغیسي ټاټوبی دی او له معنوي پرمختګ څخه برخمن دی. تیر 20 کلن انقلاب کې یې نه هېرېدونکې قربانۍ ورکړې دي. خاص کر بالامرغاب یې هغه سیمه ده چې د یرغلګرو په وړاندې کارنامې به یې تاریخ په زرینو کرښو ولیکي. نوموړي وړاندې وویل په کوم نظام کې چې امر بالمعروف نهي عن المنکر نه وي هغه نظام اسلامي نشي بلل کېدلی. له تیرو قربانیو هدف هم دا و چې اسلامي احکام تطبیق شي. اوس دغه چاره مخته راتر غاړې ده. هڅه کوو چې د مسلمانانو سمه ترجمانی وکړو او د چا د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې را نشو. که شما در ولسوالی بینین علما هستین، مستفیدا هستین، در جامعه سخن شما شنیده میشه، شما اثر دارین در جامعه، مثل قبلگاه حیثیت دارین. شما نوجوان را متوجه بسازین، شما در منکرات مصروف نشوین. اگر همکاری شما باشه ان شاء الله تعالی همین نظام اسلامی همیشه قائم و دائم است. دمی خوشحالی زندگی آینده نسل هم ان شاء الله در سرور و دمی خوشحالی زندگی را ادامه میتن. سرپرست وزیر زیاته کړه د حکومتولۍ الهام نړۍ له مسلمانانو اخیستی. اسلامي نظام سره پرمختګ تړلی، د نورو هیوادونو اقتصاد په ټیټه روان دی. د افغانستان اقتصاد سره له بندیزونو په لوړه روان دی چې دا د ښه مدیریت نښه ده. هغه د خلکو د غوښتنو په ځواب کې وویل دا د حکومت ذمهواري ده چې خلکو ته د ژوند سهولیات برابر کړي، خو ولس هم باید په ټول توان د نظام حمایت او همکاري وکړي. که کوم چا څخه شکایت لرئ کولی شئ د شکایتونو اوریدلو برخې ته مراجعه وکړئ. ستاسو شکایت څېړل کیږي او سرغړونکي به محکمې ته معرفي کیږي. د زمرو دی زړه د ټول جهان غږی روزاني د تاریخ زمریان غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان، ګران افغانستان.